السلام علیکم ټول مسلمانانو ته زما له طرف نه زما د خوږ ورور د طرف نه د لالا د طرف نه سلامونه قبول کړئ. جنید بھائی زموږ سره دی، افراز باچا او زما ورور بلم زموږ سره موجود دی، عزوز او امتیاز بھائی، وسیم بھائی، عدنان براشي. زما سره چې د څونه خلکو خفګانونه او لانجې وو، لاول خو زه دا خبره کومه چې ما معاف کړی، ما معاف کړئ، او که ما نه معاف کوئ که نه مثال به تور بیا موږ بېزته کوئ، لانجې را جوړوئ بار نه حقه، نو ما الله ته حواله کړی. دا د الله په کور کې زه ناست یم، صحیح ده، ټول ملګري دي دی شي. الله دې د څه حساب وکړي. ستاسو دپاره زما څه یو منټ ټیم نشته چې زه یا به تاسو پسې ویډیو وکړم یا تاسو له جواب درکړم یا ستاسو نوم والم. الله پاک دې مې حواله کړي. صحیح ده که نه لالا؟ صحیح ده که نه؟ نن نيستا اورورا دار سید ولی شاه به مرګر وری کو لالا وایا مرګرو دوستانو نن نيستا ولی جوړه کوي. سید ولی شاه تاسو ته پارم کې دی الله په کور کې ناستا، تاسو ته وایي چې ما معاف کړي، ما معاف کړي. نو دینه خسته خبره نشته، که بیا هم تاسو بار تنګول کوئ یا هغه کوئ نو دا ډیره بده خبره ده. بس ان شاء الله دا د الله کور دی، الله کور سره ډیر زر شرمې ګورئ، دا درته وایو. ما په عذاب وای سید ولی شاه دومره بد نه دی ګوره، دومره ورته وایم ورورولي جوړه کوي. انسانیت ښه شی دی، انسانیت جوړ کوي، ورورولي جوړه کوي. انسانیت ډېر ښه شی دی، یو بل ته احترام وکړئ. صحیح ده لالا چې د افغان لالا ته مینوال سه ملګرو دا سید ولی شاه پرېږدي خپل ژوند ته، خپل ژوند زندگی جوړه کړي ځان ته. نن نه بعد هېڅ چا سره کار نه لري، نه چا پسې ویډیو کوي، نه چاته ښه وایي، نه چاته بد وایي. سید ولی شاه پرېږدي چې خپل ژوند ته دوام ورکړي. دلته یې واده وکړه انشاءالله.